سبحان الله کله چې په موږ باندې مصیبت راشي څه بلا راشي څه امتحان راشي نو د سره زموږ دې طرف ته سوچ نه ځي چې یاره په موږ کې هم څه کمیږي نه دې ته د سره نه ګورو د سره دې ته نه ګورو چې یاره اخر دا ولې په ما باندې دا مصیبت راغی داسې نه چې یعنې ما د الله نافرماني نه ډېره کړې کیدای شي زه په ګناهونو کې ډېر ورننوتی یم د دې د لاسه دې طرف ته زموږ سوچ د سره ځي نه حالانکه الله څه وایي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم هر مصیبت چې تاسو ته دررسي کاغه په بدن کې دی کاغه مصیبت په مال کې دی کاغه مصیبت په بچو کې دی کاغه مصیبت داغه سبب باره کې دی چې موږ سره محبت ساتو یا داغه سبب باره کې دی چې په موږ ګران دی فبما کسبت ایدیکم فبما کسبت ایدیکم وګوته کولو کوي الله وی د هر څه د هغه څه د لاسه کېږي څه چې ستاسو لاسونو کړي دي د هر څه د هغه د هر څه د هغه څه د لاسه کېږي چې څه ستاسو لاسونو کړي دي نو کله چې ستا په لاسونو باندې ګناهونه ډېر کېږي او د الله نافرمانیانې ډېرې کېږي نو بیا به هم دقه کېږي چې مصیبتونه او غمونه به د باندې ډېر راځي مصیبتونه او غمونه د یو نه به وځي په بل کې به ونښلي یو نه به وځي بل کې به نښلي او دا ژوند به دې ټول څه شي دا به لنډ تنګ شي دا ژوند ګوره لنډ تنګ چې هم د دې ګناهونو د لاسه شي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الله يسوق چې زما د دین نه مخ واړئ زما د ذکر نه زما د قرآن نه د وحي نه د پیغمبر د حدیثو نه د دې نه چې څوک هم مخ واړئ فإن له معيشة ضنكا الله د دې دپاره به ژوند هغه به ډېر لنډ تنګ ژوند به وي د غمونو نه ډک ژوند به وي دی به ډېر د پریشانۍ په ژوند کې د ده په ژوند کې به خوشحالي نه وي او داسې ناشنا حقیقت رب العالمین بیان کړی دی موږ په خپلو سترګو دا خبره لیدلې ده او په خپل هم دا خبره محسوسه کړې ده چې کله ګناهونه د انسان نه وشي نو په ژوند کې څه مسله راځي دا خبره ښه واضحه ده زمونږ څه ناشنا ذهن دی لکه اوس مثال کې زه یو کار دپاره منډې ومه نه کېږي مثال زه د یو کار دپاره منډې ومه او هغه کار نه کېږي نو زه به ټول سوچ دا ولې نه هغه پلاني ته ووایه که نه هغه پلاني ته ووایه او نه که پیسې ورکو وبه نه شي که واسطه پسې وګورو وبه نه شي که موږ بل علاقه کې وکړو هلته به ونه شي که پلاني ځای ته پسې لاړ شو هلته به ونه شي او که دا وکړو وبه نه شي او که داسې وکړو وبه نه شي چېرته دې ته سوچ نه کوو چې زما د الله سره رابطه څنګه ده کیدای شي دا یو مصیبت وي په ما باندې راغلی د ګناهونو د لاسه کیدای شي دا دروازه ماته بنده شوي د ګناهونو د لاسه دې ته والله زموږ سوچ نه ځي ډېر یعنې ډېر لږ خلک به وي چې د هغوی به دې خبرې ته سوچ ځي او هغه به ډېر دینداره خلک وي په اوچت درجه کې وي د ایمان چې هغوی ته څه مسله راشي او د هغوی ذهن ډایرکټ دې ته لاړ شي چې یاره زما حالات څه دي ګناهونو په هکله او زه عبادت کې څنګه یم کمزوره خو نه یم ګناهونه خو رانه ډېر نه کېږي که نه او دا قسمه خبرې وګورو مراجعه وکړي چې یاره د دې د لاسه په ما باندې دا مصیبتونه راځي داسې ډېر لږ خلک دي نور چې کله موږ ته څه مسله راشي نو اکثر خلک هغه دغه دنیوي منډې وایي یو ځای ته لاړ شه او بل ځای ته لاړ شه او دغه ځای کې تپوس وکړه دلته او دې ته نه ګوري چې یاره کېدای شي زه په ګناهونو کې واقع یم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه او دا خو د الله رحم دی چې په هره ګناه ګوره موږ نه رانیسي که چېرته
زمونږ د لاسونو نه چې څه کېږي او په دې اکدم الله موږ رانیوی که نه نو په دې ځمکه باندې به زنده سر یم الله وي نه پاتې شوی هېڅوک به هم نه پاتې شوی د هر څه به ختم شوی نو د ګناهونو د لاسه څه کېږي مصیبتونه راځي په ناشنا ناشنا مصیبتونو کې به ونښلي لوی مصیبت بیا مصیبتونه هم ګورې قسمونه دي مصیبتونه څه دي قسمونه دي لوی مصیبت دا دی چې په تا باندې مصیبت راشي د دین په باره کې چې په تا باندې مصیبت راشي د دین په باره کې او همیشه دا سوال کوه اللهم لا تجعل مصیبتي فی دینی یا الله زما مصیبت په ما چې کوم را روان دی یا کوم امتحانونه چې راځي یا الله هغه په دین کې مه راوله یعنی د دین په باره کې په ما باندې مصیبتونه مه راوله په دین په باره کې په ما باندې امتحانونه مه راوله دنیوي مصیبتونه هېڅ خبره نه ده د هغې سره بیا هم څه ګزاره وشي خو چې دین کې د مصیبت راغی که نه نو دا ډېر لوی مصیبت ته الله سبحانه وتعالی زموږ د ټولو د ایمانونو حفاظت وکړي الله دې موږ د هغه مصیبت نه لرې ساتي چې کوم مصیبت په دین کې راځي ښه دا و د شیخ صاحب اهم بیان چې تاسو واورېدو چې موږ باندې مصیبتونه ولې راځي دغه شان قیمتي او اهمو بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ او موږ ځان سره سبسکرایب کوئ موږ فالو کوئ ملاویږو په بله ویډیو کې السلام علیکم ورحمة الله